مهاجر وو پېښور کې وو نو هلته مونږ اکثر توپدانډه کوله فوټبال به م کولو کرکټ خو بیخي مونږ ذهن کې ونه پېژندم نه چې کرکټ هم څه لوبه وي ارمان به مې دا و چې یاره څنګه وکولی شي داسې ورځې چې موږ هم داسې لوبې او وطن لوبې وي که نه نو زه بیا یو میاشت مونږ تمرینات وکړه هغه تمرینات بیا ختم شوه بیا داسې وه چې 98 کال کې طالبانو حکومت و دلته راغلو کابل ته د خوست د ولایت نه ما لوبې وکړې ښېرنځونه مې وکړم هغه ولایتي کې بیا زه کیمپ ته راغلم ملي کیمپ ولګېده د 15 شپږ کسانو په هغې کې ما ښېرنځونه وکړه زه به دا وایم کله چې زه راغلم خوست ته خوست کې چې ګورم هلکان لګیا دي کرکټ کې نو ما زه ډېر خوښ شوم چې دلته هم د هډبال لوبه کېږي بیا هغلته خدای بخلی شمال خان دی خدای وبخي رحمت الله دی خدای وبخي هغوی د هغې وخت ښه لوبغاړي وو بیا ما ورته محمد خان زموږ کپتان چې دی د خوست هغه سره زه کېناستم چې زه غواړم تاسو سره زه تمرینات وکړم تاسو ما وګورئ کله چې ما لوبې وکړې زه یې خوښ شوم راغلم کابل ته په کابل کې مونږ لوبې وکړې په ولایتي کې زه ښه وځلېدم زه به دا وایم چې ولایتي لوبې کې په افغانستان کې داخلي 100 اول هم ما جوړ کړي دي بیا هغې نه پس زه ملي ټیم ته راغلم بیا لاړو پاکستان ته په 98 کال کې طالبانو حکومت و هلته مونږ 4 مسابقې درلودې چې 2 پېښور کې وې 2 پنډۍ کې وې 3 موبایل یو مو وګټله زه به دا وایم چې کله چې په 2009 کال کې مونږ په ساوت افریقا کې 2011 ورلډ کپ دپاره مونږ کوالیفای لوبې کولې بدبختانه مونږ کوالیفای نه شو خو مونږ دومره وکولی شو چې مونږ ODI سټیټس واخلو هلته نو بیا ډېره د خوښۍ ځای و که خیال کړی یو کلیپ راغلی دی کریم صادق ویلي دی وایي رستوني وباسئ ګډېږئ د غریبانو خدي کله کله وینه دغه خبره چې دی کله کوي زما په سترګو کې اوښکې راشي ځکه چې هغه صحنه زما نه اوسه پورې نه هېرېږي دا ډېر غټ اعزاز و د افغانستان خلکو دپاره افغانستان د ځوانانو دپاره د کرکټ دپاره کله چې ما ریټایرمنټ وکړو 2018 کال و چې استعفا مې وکړه کرکټ نه مې ځان سیټ ته کړ چونکې ډېر مشکل کار و دومره اسانه کار نه دی په ویلو خو ډېر اسانه چې زه کرکټ پرېږدم خو کله چې د هغه کس زړه ته وګورې ډېر خفه وي ډېر یو داسې وخت چې لکه د ده نه چې دنیا ځي ځکه د ده پروفیشنلیزم وي د ده هغه فیلډ وي هغه هلکان مونږ ته یادېده هغه ټیم کې به چې لوبې میدان کې مو کولې نو اوس د غوروۍ کمیټې د مشر په حیثیت چیف سلیکټر چې ورته وایي د هغې مشر یم او خدای دې وکړي چې کوم کارونه مو کړي دي ښه ثابت شوي وي او مخکې چې کوم کوو ښه ثابت شي